یو وخت ون چې د غزني ښار په بازارونو کې شور ون. خو هر جمعه د ښار د منځ نه داسې چیخ پورته کېدی چې د هر زړه لرونکي انسان لپاره به یو سوال پیدا کېدو. جابر د زاریو آواز: زما په ملا کوړی وهي، زه سزاوار یم، زما د ظلم انتقام واخلې. هر جمعه دا سړی جابر بن خلیل د خلکو نه خواست کاوه چې په دې کوړی وي او په بدل کې به یې د سرو زرو سکې ورکولې. خو دا د سزا غوښتنه ولې د پښتاون د څه شي لپاره وه؟ یو ځل د ښار سلطان پټشن بازار ته راغی او دا عجیبه صحنه یې ولیده. حیران شو، حکم یې وکړ چې دا سړی د دربار ته راشي. جابر: دا څه حال دی جوړ کړي؟ ولې ځان ته ظلم کوي؟ حضور، که وخت لري نو واورې زما کیسه. خلک به زما لپاره کار کاوه، خو مزدوري به مې یوازې هغه ته ورکوله چې ملای زخمی شي، وینه ترې ووتي. ما ته د رحم نه شرم و، ما د طاقت نښه ګڼله. ما ته یو زوی هم پیدا شو، خو ما د هغه محبت نه انکار وکړ، ځکه چې زه مغرور وم. یو غریب مزدور چې کمزوري و، خو خوارپۍ ښځه او 2 لوڼې یې لرلې. زما لپاره یې کار کاوه، خو زخم نه شو. نو ما ویل مزدوري به هغه وخت درکړم چې د ملا نه دې وینه ووځي. څلور ورځ هغه زخمی شو، خو نه خوای نه طاقت. کور ته روان شو، خو لاره کې ولوید، مر شو. ما به چېرته احساس کوه؟ نه، زه ظالم وم. خو یو ورځ د هغه ښځه راغلی او زما دروازه یې ټکوله. ته زما خاوند مړ کړي، خدای دې خپل ماشوم درنه واخلي. جابر ډېره زاري: زه خوبونه وینم. قاضي راځي، خط راکوي، خو زه خط نه اخلم. بیا یو ورځ یو ګاډي راغی، د قافې پوخ جسد. زما زوی، زما بچی، زما ظلم، زما سزا. هغه خط چې نه مې خلاصولو ما ولوست. ابا، زه ناروغ یم، زما ملا زخمی کیږي، هر سهار خون به کوي. راشه ابا، ما په خپل لاس خپل زوی مړ کړ، ما د مزدور زامن یتیمان کړ، او اوس زه پښمانه یم. نو هر جمعه د خلکو نه خواست کوم چې زما ملا زخمی کړي، لکه د هغه غریبه خلکو. سلطان نرم خو مضبوط غږ: جابر، تا په خپل نفس انتقام واخیست، خو خدای بخونکی دی. اوس دا دولت، دا زر، دا طاقت د هغه خلکو لپاره وکارو چې ته پرې ظلم کړي، ځکه خدای ډېر ژر حساب اخلي. که دا کیسه مو خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ، خپل نظر ولیکئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.